اوهو مالګه هم له یاده وتې ده. څه شی لټوې ماما؟ دا مالګه چیرې ده؟ مالګه بیخي دیګي کې شته نه. دلته راوړې وه مونږ مالګه که نه ده راوړې، پکې نه ده اچولې. بیخي مالګه شته نه. والکو او خدایا خو زمونږ موټرسایکل لین شکېدلی دی. څه شی مالګه هم له یاده وتې دلته. مالګه خو م راوړې وه که نه؟ مالګه هم له یاده وتې دلته مالګه نشته. نمک؟ او گفتم که یک چیز یادم رفته. اینم میرم میارم ولی. مالګه؟ اوهو ای تیار دکان ته ودرېدم او بیا مې د یاده ووتله. دغه دی لاړم. دا هم ځان ته سړي وي. په دا ډېرو قصابانو کې چې غوا مردارېږي همدغه ته وایي که نه. وای مالګه خو په لیست کې مونږ لیکلې وه. ښه زه به مالګه واچوم اوس. اوس به برابره شي له خیره. دا واخله، دا هم واخله. ولکه هغه بوشکه هم واخله د اوبو او دا چاینک هم واخله چې لږ اوبه راوړو، هم چای ږدو او هم اوداسه ته اوبه راوړو. زه دا هغه جیکه دا به کېدو دغه ده راسې ځو اوبه راوړو چې هغه اوداسه ته وکړو. مالګه خو مې راوړله، خلک ناست وو د هغې نه خو کاکا څه شو. خو زه مړی چې څو خبرېږي ما به پکې مالګه اچولې څومره به خوشحاله قار به یم ختم شي د خیره سره. مالګه به مې پکې اچولې وی بچې والا سړي خو کار کړی دی. ښه مې ورته وویل چې دا مالګه راوړه، دا مالګه راواخله، هر شي ته فکر وکړئ چې شی پاتې نه شي. څو پیره مې تکرار کړ ورته. څومره مالګه په دې کې وه؟ زه نه پوهېږم چې څومره مالګه پکې اچوي. سر بند که خپله لړل کېږي تو بس حل ورته مو وایه پټې وکړه پټ شي پوه شي چې والا سړي خو کار وکړه د خیره سره چې دیګ بې مالګې ری نه شي. ای مالګه خو مې راوړله. دلته د مالګې څه کمی دی؟ شاوخوا ګورې ټول دشت اودان د خلکو ډک دی. مالګه خو مې راواغسته. خو ای خدای وکړي چې دا مالګه پکې رانه ډېره هم نه شي. خو زه ای هیچا هم نه ده اچولې پکې مالګه. اوس نو مزې کوئ مزې. دا خیر دی چې انډیوالان خفه نه شي چې والا مالګه یې راونړله. مالګه خو مې راوړله دغه دی پکې واچوله چې اوس خدای وکړي چې ښه شوروا راغلي چې دا انډیوالان د نخوان والې دا نوره مالګه به هلته ویستم کې به یې په کار به شي. اوه چی شد ماما؟ ماما هم نیست ولی هیچ کس نیست. اینم آخه مرگ نمک آوردم یک کمی دیگه ده اون نفرهای دیگه هم دادم. ولی ماما نیست. من چه رقم خودم میپرتم هیچ مشکل نداره. اگر نباشه خودم خود میفهمم. یک قدر کدن خو یاد دارم کمی ثوابم ببینم. تو میگه باش کالیجه که شمال نبرشه. اینه بخیر. دیگه نال بخی مزهش برابر شد دیگه. تو مزه برابر شد که خوب صحیح. نگویا والا که تو آوردی نمک ننداختی. نه دیگه رفتم. خب بسم الله که کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خوری الکو وګورئ چې دغه شی مزهداره. همونونه ایجا بونم نونه. لیکن ما خو مالګه برابر اچولې ده. ما کار خراب کړی دی. ماما نه نو څوک داسې دیګه کې دا شوروا هم تا ته پرېښې تا خو پکې دومره مالګه ور اچولې ده. مالګه برابر اچولې چې دا تروچه څنګه شوه؟ همدغه تروچه لږه مالګه واچوله ورته. چې لږه مالګه دې هم پکې مالګه اچولې ده. هم پکې مالګه واچوله. خو د خدای ځان دا ښه ده چې ما نه ده اچولې. ښه ده چې ما نه ده اچولې تا هم نه ده اچولې. ما هم نه انداختم. ماما ته نو دا اوس چې دا ماما وتړو دا ټول ورته په خوله کې ورکړو چې دا اوس خوره. والکه دا زمونږ سفر شو دا زمونږ اوس پکې اوبه ور واچوئ زه یې نه خورم ځه. ما خو مالګه کمه اچولې وه. واله دا موبایل دې واله ځه. زه هم نه خورم سپین ږیري خپله یې اینه خورا پاک نمک پر کده ایره پاکی چی رقم آشپزی ما تا خو دومره کې مالګه دا څنګه چاته شو؟ څه نه پوهېږم چې دا څنګه چل دوی کړی. زه چې هر چېرې ښه کار کوم غلط خیږي.
دا ولې داسې کېږي؟ ما خو مالګه بغه مقدار اچولې وه، برابر مې اچولې وه، چې دا زیاته شوې ولې ده؟ اوس خو کار کړی چې دواړه یې وخورو، دی خو کار وکړه لاړ. راځه دواړه یې خورو. اوس خو کار خپله ما وتا ما خو مالګه کمه اچولې چې مالګې بچي کړي دي نه پکې ما څه. ما وتا ته اوبه اوبه